بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. اوس راځو په نوي درس پیل کوو. نوی درس مو د اووم صنف څخه په 50مه صفحه کې راغلی چې عنوان د درس دی کوچنی مشترک مضرب او لوی مشترک قاسم پیدا کول په د تجزیه په واسطه چې په عین تجزیه کې موږ کولی شو چې دا کوچنی مشترک مضرب او لوی قاسم مشترک پیدا کو. البته دلته مختلف طریقې موجودې دي چې مشترک قاسم او کوچنی مشترک مضرب پیدا کول په مختلفو لارو باندې کولی شو چې پیدا کو. البته که چیرې موږ ولرو په دې شکل فرضاً قاسم د 1512 یوه لاره دا ده چې 15 تقسیم د 12 کوي دا کېږي تقریبا یو د بخوري دلته پاتې کېږي 3 بیا وروسته 12 تقسیم د 3 وکړئ دا کېږي 4 ضرب 3 12 چې صفر کېږي. پس چې دغه صفر سره لوی قاسم د مشترک د 1512 چای ده 3 ده. دا هم یو روش ده. البته بله لار دا ده چې موږ کولی شو چې هم قاسم مشترک او هم مضرب مشترک دواړه عددونه په توان نوشته کو او په قاسم مشترک کې له مساوي قاعدو نه هغه قاعده ونیسو چې لوی په قاسم مشترک هغه طاقت نیسو چې وړوکی طاقت ولري، هغه قاعدې چې مساوي دي او غیر مشترک قاعده نه صرف نظر کوو. په کوچني مشترک مضرب کې له دوه مساوي قاعدو نه هغه طاقت له قاعدې سره نیسو چې طاقت لوی وي او غیر مشترک قاعده هم ورسره نیسو. نوم یې کوچنی ده ولی طاقت غټ اخلي او غیر مشترکه قاعده هم په هغه کې ضربیږي. په لوی قاسم مشترک نوم لوی ده مګر له مساوي قاعدو څخه هغه طاقت له قاعدې سره نیول کېږي چې طاقت وړوکی وي او غیر مشترک قاعدې نه هم صرف نظر کېږي. البته هلته مختلفې لارې شته چې موږ په دې طریقه هم موږ لاسته راوړو. البته او بله طریقه د مشترک تجزیه په واسطه هم موږ کولی شو چې مشترک قاسم او کوچنی مشترک مضرب لاسته راوړو. البته تجزیه کوي او مشترک تجزیه په واسطه هم موږ کوچنی مشترک مضرب او لوی مشترک قاسم لاسته راوړو. لکه چې فرضاً دلته ویلي چې د 81 22 او 45 ترمنځ موږ د تجزیه په واسطه دا لاسته راوړو. د 81 22 او 45 مشترک تجزیه په واسطه موږ دلته البته دا تجزیه کوو په دې شکل چې دا په کوم عدد پوره قابل تقسیم ده په 3 دا کېږي 2 3 شپږ 2 3 21 2 3 شپږ 4 3 12 دا کېږي 1 3 3 5 3 15. بیا ګورو دا په څو په 3 9 3 22 8 3 40 5 3 15. ښه ګورو چې دا ټول عددونه په څو پوره قابل تقسیم په 3 دا ټول په 3 مګر دا په 3 دا نه دا په 3 ده دا په 2 په عین عدد نه کېږي. ښه اوس موږ دلته په لوی ګډ قاسم صحیح یا لوی مشترک قاسم څه هغه عددونه چې ټول په هغه تقسیم شوي هغه دواړه نیسو. هغه په 3 1 3 دا بل 3 3 3 شپږ او کوچنی مشترک مضرب هم په همدې شکل موږ دا هم نیسو چې په ټول تقسیم شوي دغه
دغه چې مشترک عدد نه لري دا غیر مشترک دا ضمیمه کوو یعنی 3 ضرب د 3 ضرب د 9 ضرب د 8 ضرب د 5 په لوی ګډ قاسم کې صرف هغه عددونه نیسو چې دا ټول اعداد په هغه پوره قابل تقسیم دي یو دفعه په 3 پوره قابل تقسیم بیا په 3 پوره قابل تقسیم دا دوړه ضربه و چې شپږ لاسته راځي په کوچني مشترک مضرب کې هم دا ضربه و هم دغه عددونه ضربه و یعنی 3 ضرب 3 9 8 15 اوس دا مونږ چې 9 و 9 3 و 3 9 9 و 9 یو اتیا ضرب د 8 څلور شپېته کېږي بیا ضرب د 15 چې کو کېږي څلوېښت دا کېږي څلوېښت 15 اتیا څلوېښت 15 څلور شل څلوېښت دوه سل 5 شپږ دېرش دوه دېرش یعنې څو کېږي 3240 دا څه ځل 3240 کېږي ښه یعنې له دې لارې موږ کولی شو چې مشترک قاسم لوی مشترک قاسم او کوچنی مشترک مضرب لاسته راوړو ښه په همدې شکل که موږ ولرو چې فرضاً کولی شو چې د دې دواړو عددو ترمنځ کوچنی مشترک مضرب پیدا کړو بیا دغه دوو عددو ترمنځ یعنې که څو عدده ولري هم په هغه شکل هم موږ کولی شو چې په دې شکل لاسته یې راوړو ښه په همدې شکل موږ دلته بل سوال هم تکرار کار کوو د 225 د 225 او سلو عددونو کوچنی مشترک مضرب کوچنی مشترک مضرب او تر ټولو لوی مشترک قاسم او تر ټولو لوی مشترک قاسم په یو جدول کې پیدا کړئ په یو جدول کې پیدا کړئ ښه دلته موږ ګورو چې د 225 او سلو عددونو کوچنی مشترک مضرب او تر ټولو لوی مشترک قاسم په یو جدول کې پیدا کړئ که موږ اوس نوشته کوو 225 سل دا ګورو د مشترک تجزیه په واسطه 225 تقسیم د 15 باندې قابلیت د تقسیم ده چې دا کېږي 4 شل 5 2 15 صفر ښه بیا په کوم عدد پورې قابل تقسیم ده په 5 9 5 څلوېښت 4 5 څو کېږي شل بیا ګورو په بل عدد باندې پوره قابل تقسیم نه ده نه په مشترک عدد باندې پوره قابل تقسیم نه ده دلته ګورو چې 225 سل یو دفعه دواړه په 5 پوره قابل تقسیم دي بیا دواړه په 5 پوره قابل تقسیم دي مګر دغه ځلې دا په 3 ده دا په 3 نه ده دا په 2 ده دا په 3 ده یعنی په عین عدد مشترک قاسم البته نه لري په عین عدد نه تقسیمیږي ښایي دلته څه کوو اوس دغه دواړه عدد تر ټولو لوی مشترک قاسم دغه دواړه ضربه و 15 ضرب 15 دا کېږي 25 و کوچنی مشترک مضرب البته دغه دواړه هم پکې ضربه و راځو په دې شکل یعنی په څه معنا 15 ضرب 15 ضرب 9 ضرب 4 فرق دا ده چې قاسم مشترک صرف چې په دواړو پوره تقسیمي هغه دواړه نیسو
او په کوچني مشترک مضرب کې ټول عددونه سره ضرب او دغه عددونه چې دلته پاتې دي دا کېږي 25 ضرب د څلورو څه سي تقریبا څلور پنځه شل اتلس سل دا کېږي 900 ښه ګورو 225 پوره قابل تقسیم ده 100 په 25 پوره دا قاسم مشترک است کوچنی مضرب مشترک ګورو امتحانه و 900 په 225 پوره تقسیمیږي 900 په 225 ښه تقریبا څو دفعې راځي څلور دفعې که سي څلور پنځه شل څلور دوه اته اته دوه لس څلور دوه اته 900 صحیح په همدې شکل 900 په سلو هم پوره قابل تقسیم ده دا 2 صفر له 2 صفر 9 پاتې کېږي 900 په دې شکل یعنی په دواړو عددو پوره قابل تقسیم ده یعنی دا بعضې اوقات ښه کارونه لري چې چیرې که ضرورت شو کولی شو چې هم مشترک قاسم او کوچنی مضرب مشترک دواړه په عین تجزیه کې په مشترکه تجزیه کې کار وکړو او لاسته یې راوړو ښه ګرانو زده کوونکو دغه نننی درس همدغونه و وخت پوره دی تاسو په کارخانگی کار کوئ په صفحه د 50 کې څلور سوال راغلي په دې به کار کوئ درس خلاص و په مخ هم ښه د خدای په امان